مریم علیه السلام نه زکریا پوښتنه کوي علیه السلام ان لك هذا زه چې کله ستا د کوټې له راځم او ستا د خوا له راځم قسمه قسم میوې د موسم بدل میوې بغیر دې نه چې په دې مقام کې دروازه وي بغیر دې نه چې په دې مقام کې یو قاصدي بغیر دې نه چې په دې مقام کې یو بنګلې بغیر دې نه چې په دې مقام کې یو بازاري دا ستا خوا له راځي دا د کوم ځای نه راځي هغه ډېره اوچته زنانه وه هغې متصل دا خبره وکړه د الله عز وجل د خوا نه د هغې تربیت شوی و د زکریا علیه السلام په تربیت کې رالوی شوی وه د خپلې ترور په تربیت کې رالوی شوی وه چې هغه د زکریا علیه السلام بیبي ده نو یقینا چې کله انسان په داسې تربیت کې رالوی شي هغه به د ټولو نعمتونو نسبت الله عز وجل له کوي خو شکر دې ته نشي ویلی چې یو کس ته دسترخوان یې ورکړی دی په هغې متعدد طعامونه دي او ده په دې مقام کې داسې وویل چې شکر دا به می لیکن شکر اصل کې درویش ارکان دي خو ابن قیم رحمه الله فرمایي چې دا درویش ارکان په دې اووه ارکانو کې رابند دي اووه ارکان تاسو را وسمېما که چېرته دغه اووه ارکان زموږ په دې شکر کې ثابت دي موږ شکرګزار بندګان یو که په دې کې دا ټول ورک شي او چېرته یو ورک شي بیا موږ هېڅ چېرته د الله شکرګزار بندګان نه یو شکر خدا مانم ده چې دسترخوان له کېناستې او شکر دې ویستو بچي او بنګلې الله عز وجل درکړی او شکر دې ویستو شکر دې ته ویل کېږي چې المحبت مع المشکوري د رب العالمین سره محبت د الله عز وجل سره مینه خو د رب العالمین سره محبت به دې نشي ویلې چې یو کس ته دا خبره وکړي چې زما د رب العالمین سره محبت دی زما د محمد رسول الله سره محبت دی زما د مدینې د شین ګنبد سره مینه ده زما د صحابه کرامو سره مینه ده نور 40 غنټې پرې 40 غنټې ژوند کې د الله او د الله د رسول په مقابله کې ته ولاړې لکه ډېر داسې خلک شته دي ځان له عاشقان رسول وایي ځان له د محمد صلی الله علیه وسلم متبعین وایي جناب نبی کریم علیه السلام معزز مکرم لري امام یې ګڼي لیکن که د دې انسان په دې خوا کې چېرته د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې برابر ته منځ وکړي اقدام دې ورباندې وکړي په ځای د دې باندې چې هغه تا تقدیر کې تا له کنزل کې ردې باندې ته کوي دې له ویل کېږي خالص دروغ